دوستانو که چېرته تاسې د ابشر حساب نه لرئ نو د خپل ملګري ابشر حساب به خلاص کړئ. لومړی مهمه دا ده چې د هغوی د هغه کس چې یا حروب یا ابلاغ وي د هغې ټلیفون نمبر باید بل ملګری د ابشر له لارې برابر کړي، ورسره وصلې کړي، نو باید په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې توکل نه جوړ کړي. نو زه غواړم ابشر خلاص کړم، ابشر حساب به پرانیزم. نو هر کله چې مې ابشر دغه اپلیکیشن یا د ګوګل د لارې خپل ابشر ته ورننوتلم نو دلته به تسجیل الجدید به نه و، تسجیل الدخول به کلیک کو. اسم المستخدم کې به مونږ د خپل د اقامې نمبر ورکړو، د ابشر نمبر او لاندې چې دی پاسورډ به ورکړو. هر کله چې مو پاسورډ ورکړو ګرانو دوستانو کوډ راځي، کوډ چې ورکړئ نو دلته بلې صفحې ته ورځي، خدمات په نوم دغه به کلیک کوئ. چې خدمات مو کلیک کو نو دلته تاسې ته یو آپشن راځي، ستاسې تصویر راځي، ستاسې نور معلومات هم راځي. الخدمات العام به بیا کلیک کوئ. هر کله چې مو ګرانو دوستانو الخدمات العام کلیک کو دلته تاسې څخه ځینې پوښتنې کېږي، ځینې معلومات تاسې له انفارمیشن درکوي، باید هغه هم تاسې وګورئ، کلیک یې کوئ. او له هغې وروسته بیا تاسې کولی شئ چې د خپل هغه ملګري چې یا حروب وي یا توکل نه لري یا توکل نه جوړیږي د هغې د ټلیفون نمبر ورکړئ. دلته لیکلي تعریف الرقم الجوال لتطبیق توکلنا، نو وایي د ټلیفون نمبر د ثبتېدل د تطبیق توکلنا لپاره. نو پاس په دغه کس رقم الاقامه یا د اقامې نمبر ورکړئ. نو هر کله چې مو د اقامې نمبر ورکړو ورپسې د پیدایښت تاریخ راځي، پیدایښت تاریخ نه وروسته به د هغوی نمبر ورکړئ، د ټلیفون نمبر چې کوم وي. نو دا که تاسې ګورئ زه به تاریخ ولیکم. دغلته تاسې که ګورئ نو ټلیفون نمبر مې هم ورکو، دغه به دغه علامه به کلیک کو. هر کله چې مو دغه علامه کلیک کړله نو دلته مونږ بیا اتالې کلیک کوو. دلته باید د هغه کس نمبر ورکړي چې یا ابشر نه لري یا ورپسې حروب یا ابلاغ دي. دلته لیکلي دي وایي دغه کوم معلومات چې دي دا مکمل صف دي، د دې مسؤلیت ټول به زما پر غاړه وي. دلته ویډیو کې ویلي دي، نو دا به تاسې چې د علامه به انتخاب کړئ، دغه د صحیح علامه به ووایئ. به کلیک کوئ نو ستاسې ټلیفون ته بیا یو میسج راځي. اوس ورځو توکل نه خلاصو چې څه ډول توکل نه کې لومړی مرحله خو پای ته ورسېدل، خپل ټلیفون نمبر مو ثبت کړو. دلته به تسجیل الدخول دی، یو تسجیل الجدید دی. نو موږ به چې دی لاندې دوهم برخه کې کلیک کو، تسجیل جدید. هر کله چې مو ګرانو دوستانو تسجیل جدید کلیک کو نو دغلته تاسې ته راځي رقم الهویت الوطنیه و هویت مقیم. نو موږ چې د مقیم کې راځو موږ به د خپل دلته د اقامې نمبر ورکړو. هر کله چې مو اقامه نمبر ورکړو لاندې به موږ د خپل پیدایښت یا برت ډیټ هم ورکړو. هغه چې مو ورکړو نو دا به صف کړو، هغه اتالې به کلیک کو. دا تاسې وینئ دغه شیني خان. هر کله چې مو تالې کلیک کو نو زموږ ټلیفون ته چې دی یو کوډ راځي. نو دغه کوډ چې هر کله راغی دغه کوډ مو ولیکئ، په دې هیله چې په کوډ باندې تاسې له دقیقې څخه زیات وخت تېر نه کړئ، ځکه بیا دغه کوډ چې دی ایکسپیریږي. نو کوډ راغی، کوډ مې ورکو. اوس بلې برخې ته ورځو چې هغه ډېره زیاته مهمه برخه ده مونږ او تاسې لپاره چې باید مونږ ته په یاد وي، باید زمونږ له ذهنه ونه وځي. هغه پاسورډ دی. که چېرته تاسې د ابشر پاسورډ هم دلته ولیکئ هغه نو هغه هم کار کوي پکې، خو باید داسې یو پاسورډ ورکړي چې لومړی تورې غټ وي، کیپیټل لیټر وي، او وروسته ورپسې بیا تاسې کولی شئ 2-3 حروف ورکړئ. خو چې د ابشر پاسورډ ورکړئ نو بیخي به ښه شي، ځکه ستاسې د ابشر او د توکل نه دغه پاسورډ به یو شان شي. دلته ځینې معلومات تاسې ته راځي، دا به تاسې ټول موافق کړئ. هر کله چې مو تاسې معلومات موافق کړل
نو دلته ستاسې نقشه راځي، ستاسې هغه لوکیشن راځي چې تاسې پکې اوسېږئ. باید تاسې هغه ځای انتخاب کړئ چې هلته پاتې کېږئ. هر کله زیاتره دوستان ماته میسیج کوي وایي چې دغه نه ثبتېږي، دغه معلومات چې دی نه ثبتېږي. نو تاسې خپل ځای سم انتخاب کړئ، په دغې کلیک وکړئ. هر وخت چې مو کلیک وکړو دغه به حفظ کوئ. چې حفظ مو کړو ستاسې توکل نه چې دی به جوړ شو، نو دغلته ستاسې ټول انفارمیشن راځي. دلته ځینې پوښتنې له تاسو څخه کېږي چې آیا تاسې خو په تېرو 2 هفتو کې د هېواد څخه بهر نه وئ یا خو مو سفر نه و کړی، نو تاسې به ټول لالا کلیک کوئ. له تاسو څخه پوښتنه کېږي چې آیا تاسې خو ټوخی یا بل کوم داسې مرض خو نه لرئ، یا ستاسې د تودوخې درجه چې دا خو لوړه نه ده. نو شکر الحمدلله تاسې به ټول روغ جوړ یاستئ. نو چې ټول روغ جوړ وئ نو باید ټول چې دی دغه لالا کلیک کوئ. نو زه اوس ستاسې لپاره نو دغه د لامې کلیک کو، ځکه ما تېرو 2 هفتو کې سفر نه دی کړی، کوم بل داسې مریضم سره نه مخامخ شوی. لا نو ما ټول لا کلیک کو. کوم تنفسي ستونزه هم زه نه لرم نو دا مې هم کلیک کو. که چېرته تاسې لرئ کولی شئ بیا نه هم کلیک کوئ، که نه لرئ نو بیا لا کلیک کوئ. نو دلته بله برخه راځي اتالي دی. هر کله چې مو اتالي کلیک کو نو ستاسې دلته چې دی توکل نه جوړ شو. نو د راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.